که بنګ راوړي او که لونګ راوړي کور ودان زما کلنګ راوړي زما یاران هم عجیبه خلق دی جنگ لرازي خو تورې زنګ راوړي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. پروګرام دی مشالونه او زه یم حیران مداخل په دې امید په دې هیله چې روغ جوړ به د صحت په جامه به. په ننني پروګرام کې را سره ملمه دی د دیر باډوان نه راغلی ډېر درون مشر ډېر قدرمن چې کراچۍ ته راغلی دی. موږ له وخت راکو بلها زیاته مننه یې کوو. زخمی شینواری صاحب را سره ملمه دی. زخمی صاحب تاسو خپل پروګرام مشالونو کې راکلی و. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حیران مداخل صاحب او ګل صاحب تاسو ډېر شکریا چې مالم په خپل پروګرام کې مقرره کړه او تاسو خپل وخت خراب کو او مرګ ته مقامه کړو. نو ډېر مننه کوم. زه د پښتانه ادبي ملګري پام ملکند چیرمن او د دیر پښتو ادبي جرګې بانی غړی او د هغوی وس اعزازي صدر هم یم، نایب صدر. ډیره مننه. زخمی شینواری صاحب زموږ د خپرونه د غلط ساتي، نو زموږ د مینوالو سره داسې خوندور کلامونه شریک کړي چې مینوال تیم خوندونه والي او د ناس ملګري دي دو به تریم خوند واخلي او موږ به تریم د اوربل اوږده تارونه ستا د اوربل اوږده تارونه زما د ژوند د لنډېدو مزي دي او د ګودر لاره ده وخت ماجګر د ګودر لاره ده وخت ماجګر شیخ ته شلیدلي د تسپو مزي دي. دا کلام د محمد عاقل صاحب د ورځې سو ځله په دې لار زما راځمه د ورځې سو ځله په دې لار زما راځمه رقیبه خدای دې پوه کا په خپل کار زما راځمه او پسیر د زلیخې د یوسف مخی یار د پاره پسیر د زلیخې د یوسف مخی یار د پاره د چم تخپیاب لخپې په سورنګار زما راځمه یې مننه دي او د مینې جرم شوی دی زمانه ګناهګار یم د مینې جرم شوی دی زمانه ګناهګار یم او مجرم یم قاضي لا د دې ښار زما راځمه بنګړي را نچا غوښتي خو مکمې نه جوړېږي بنګړي را نچا غوښتي خو مکمې نه جوړېږي سحر ماښام په لار کا د بازار زما راځمه. دا بل شعر دی چې په مکر او فریب د چا ساده یم نه پوهېږم په مکر او فریب د چا ساده یم نه پوهېږم د وخت سپېړو نه کړمه هوښیار زما راځمه. تنها صاحب وایي د بنګو د پیالو به څه نه شوي مسلمانه د بنګو د پیالو به څه نه شوي مسلمانه او نشه د یار د سترګو ده خمار زما راځمه او سبق د محبت چرته زما کینی مزغو کې ګل سبق د محبت چرته زما کینی مزغو کې مکتب د محبت کا هزار زما راځمه او مقصد دې چې زخمی دې د خایس د خلاګانو قرباني غم زخمی دې د خایس د خلاګانو قرباني غم د زلف نری تار دې پر رخسار زما راځمه. دا خو دې لنګ بهر والده ساقي او شراب دواړه ساقي او شراب دواړه مستی او عذاب دواړه ساقي او شراب دواړه مستی او عذاب دواړه بدلون دې هم پاسون دې بدلون دې هم پاسون دې قلم او کتاب دواړه او دا نخي د وحدت دي دا نخي د وحدت دي حجره او میراب دواړه او سپرلې او ماجیګر دي سپرلې او ماجیګر دي خرما او ثواب دواړه او خایست کلا د حسن مداخل سے خایست کلا د حسن حیا او حجاب دواړه کلا د حسن خایست کلا د حسن او حیا او حجاب دواړه او دو لفظه یو معنی ده دو لفظه یو معنی ده دا ژوند او حباب دواړه
او د زړه په سر یې لیکم د زړه په سر یې لیکم ستا سوال او جواب دواړه او دوکه د لیونتوب دی دوکه د لیونتوب دی ځواني او سراب دواړه او سرخی د شپک تد کړي سرخی د شپک تد کړي ستا شونډې او اناب دواړه او حیا کړي ستا له مخه حیا کړي ستا له مخه افتاب او مهتاب دواړه او یو ځمکه بل اسمان دی یو ځمکه بل اسمان دی مسکین او نواب دواړه او دا اخرنۍ مقصد دی چې زخمی را باندې ګران دي زخمی را باندې ګران دي جانان او ګلاب دواړه ډېره مننه دي مینوالو دا زخمی شینواري صاحب چې تاسو واورېدو د بل پروګرام پورې تر نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.